السلام ملګرو، زه غواړم تاسو ټول ته یو زیری درکړم. راځئ، هیله کوم نږدې راشئ. څو موده مخکې زما په ژوند کې یوه ځانګړې نجلۍ راغله او هغې نجلۍ زما ژوند راته بدل کړ. یوازې زما ژوند نه، زه یې بیخي بدل کړم. زه په ډېرې خوشحالۍ سره دا خبره کولی شم چې هماغه انسان زما د ژوند ملګری کیږي. نو زه غواړم چې هغه تاسو ټول ته در وپېژنم او هغه ځانګړې نجلۍ ده تبکي. اوهو، زه ډېر زر تبکي سره واده کوم. مننه کوم. نو په دې واده کې د دفتر کارکونکي باید په دوه ډلو وویشل شي. یوه ډله د زوم لخوا او بله د ناوې لخوا. بخښنه غواړم دروفه، زه د دې هر څه په اړه نه پوهېدم، نو ځکه هغه خبرې. خیر، دواړو ته دې مبارک وي. مبارک دې شه تبکي. مننه کوم مېرمنې. ما خو په خوب کې هم فکر نه کوه چې نیمې جانه به داسې خبرې وکړي. د دیواکر مور او پلار هغه ښځه زموږ په خلاف پارولې ده. مګر لورې هغوی خو باید انسان وپېژني که نه. موږ خو تللي وو چې هغوی سره مرسته وکړو، خو هغوی زموږ د لور په اړه څومره بدې خبرې وکړې. زه خو د تبکي په اړه اندېښنه کوم. خدای خبر چې هغه ورځ د دیواکر به په مېلمستیا کې څه رښتیا پلاره، ستا په یاد دي هغه شپه کله چې مې خور له مېلمستیا نه راغله څومره اندېښمنه وه؟ خورې ته زر خپلې جامې بدلې کړه، بیا به په کراره خبرې وکړو. بیده کېږم، موږ چا سره هم خبرې ونه کړې، بس همداسې خپلې کوټې ته لاړه. هرومرو کوم څه شوي؟ زه همدا اوس له تبکي سره خبرې کوم. نه پونم جانې، تبکي نه غواړي چې د هغو خبرو په یادولو سره موږ خواشیني کړي، او هسې نه موږ باید تبکي له داسې خبرو نه ډېره لرې وساتو. تاسو هغې ته هېڅ مه وایئ. هو مورې، پلار مې بلکل رښتیا وایي. څومره موده وروسته د خور په ژوند کې مې خوشحالي راغله. موږ د پخواني خبرو په یادولو سره نه باید چې خور مې وځوروو. تبکي خو اوس د ښاغلي دروف مېرمنه کېږي. دا په دې معنا ده چې زموږ د ټولو رئیسه کېږي. فکر وکړئ دنده مو له لاسه ورکړه او تاسو سره ما موږ تبکي څومره ځورولې ده مېرمنې. اوس خو به هغه د دې ټولو کارونو غږ دانه دانه واخلي. اوس هېڅوک هم موږ نشي ژغورلی. مېرمنې، زه باید یو بیړنی زنګ ووهم. مېرمنې دا چې زه د ښاغلي دروف مېرمنه کېږم، په دې معنا نه ده چې تاسو سره مې په اړیکه کې کوم بدلون راشي. تاسو زما مدیره یې او زه ستا کارکوونکې یم او زه غواړم خپلو هڅو سره پرمختګ وکړم مېرمنې، د بل چا په مرستې نه. نو ځکه زه نن هم ستاسو ټولو لپاره هماغه تبکي یم کومه چې پخوا ومه. مېرمنې، تاسو غلط فکر مه کوئ. اوبه
دا ته نه ستا غرور یې وایي تپکي د دروغ د ترلاسه کولو غرور ستا پورې که چې ورځې راورسېږي او بیا به پوهه شي چې زه څوک یم تا ته به ستا حد در وپېژنم اوس اندراجانې تا ولې زما لپاره دا جامې راوړې دي زه د دروف کوژدې ته نه ځمه ستا د خپل زوی کوژده ده د کوم بل چا خو نه ده او کله چې د تپکي مور او پلار خبر شي چې د دروف پلار د هغه په کوژده کې نه دی راغلی نو څومره به خفه شي نور خو څه کوي خپله دروف به څومره خفه شي دا ما پورې هېڅ تړاو نه لري پوه شوې او که نه څه پخوا یې د زوی پوهول سخت و اوس چې نه اورې نو ولې زما ستونی را باندې ښکوئ خو تاسو څه وایئ زما پرېکړه نه بدلېږي ما وویل چې زه هلته نه ځم اوس نه ځم نو ښاغلیه زه کور ته ځمه سمه ده راځه زه دې کور ته رسوم نه ښاغلیه تاسې زحمت مه وباسئ زه پخپله ځمه د خدای په امان زه اوس هم ستا د ځواب په تمه یم تپکي نن خو تا کوم څه ونه ویل سبا ته چې ستاسو کور ته راغلم که نه بیا مې زه خپل ځواب غواړم مورجانې ستاسې په نظر دا ټولې ګاڼې څنګه دي چې تپکي ته یې په کوژده کې ورکو زما خو ډېرې خوښې شوې تا جلۍ خوښه کړه که نه بس همدومره بس دی دا مه وړه یوه بله یې ویسه کومه همدا اوهو ته ولې په خبره نه پوهېږې ته نه پوهېږې چې زه درته څه وایم لیونۍ وایم دا مه وړه دا ویسه تاسې مشره یې هر څنګه چې ستاسې خوښوي سمه ده سمه ده په دې کور کې خو به زما د خوښۍ کار وشي د دې اړیکې د جوړولو لپاره چې ته هر څومره هڅه وکړې خو سبا به زه هرومرو د دې اړیکې مخه نیسم یوازې مخی نه ان د اړیکه له منځه وړم او هغه هم د ټولو په مخ کې نور ټول شیان څه مانه پریتي ناوی وړي دي هو دا ټول شیان هم په احتیاط سره موټر کې کیدی څه خبره ده بالکل ښه یعنې ښایسته او اتل مورې واو یو ځل بیا هم فکر وکړئ هیله کوم موږ سره هلته لاړ شئ که نه
ستاسو د زوی د ژوند دومره اړینه ورځ ده او تاسو یې چې داسې مورې پرېږدی که نه مور جانې پلار جان تر ننه پورې زما په کومه خوشحالۍ کې ونډه اخیستې چې نن به یې واخلي زوی دې رښتیا وایي زه د ده د خوشحالۍ په قصه کې نه یم زه خو د تبکي لور په اړه اندېښنه کوم چې هغه خوارکۍ به ټول ژوند له ده سره څنګه تېروي اوهو که ستاسو خبرې او مرکې خلاصې شوي وي نو لاړ شو د کوژدې وخت به تېر شي او موږ به همدلته پاتې شو اوه راځئ چې لاړ شو ध्रुव पांडे له تا نه شکایت شوی ته باید موږ سره حوزې ته لاړ شو ته څنګه یې په دومره موده وروسته راغلې خوشي که وروره خوشي که او حسنم له واده نه وروسته خو باید ته زنداني شي همداسې ده که نه بېهانه وروره ته څنګه یې رې یعنې روغ او رمټ بالکل اپی یعنې پیاوړی اوهو ته چې راتلونکې وې نو ما ته به دې ویلي وو ما به راوستې وې نه وروره تېر ځل چې دی پانتو ته راغلی و نو 12 کسانو واده یې په زوره کړی و چې تر ننه پورې یې ټول یادوي اوس د خپل پلار څنګ ته هم راځې او که نه هو پلار جانه تا پسې ډېر خفه شوی وم لور جانې موږ به څنګه تا سره د تل لپاره خدای پاماني وکړو اوهو پلار جانه خدای پاماني ته څه اړتیا ده زوم دې دلته راولو هو زما مور چیرته ده مور جانې د ټولو له لیدو وروسته دی ما ته هم وخت پیدا نه مورې بخښنه غواړم بخښنه غواړم مورې ښه وشو چې په سم وخت راغلې لاړ شه او جامې دې بدلې کړه باید کوژدې ته لاړ شو مورې زه بالکل تیاره یم او حسنم د نن ورځې ستوري خو زما ورور او ورنداره ده لاړ شو اوس لاړ شو کوژده هلته ده او موږ دلته پاتې یو راځئ چې لاړ شو ورنداره بیچاره به مې څومره په تمه وي راځئ چې لاړ شو راځئ چې ځو هلته هغوی کره چې لاړو هره خبره سمدلاسه ماته پیغام کې راولېږه پام کوه چې ځان ونه کړي سومان که نه نو ټول به خبر شي چې زما غوږونه ستونزې لري پوه شوې دا زما خواخې ده یعنې د دروف انا ژوندي اوسئ خوشحاله او اوسئ دا زما کوچنۍ خور ده کیرن نن له خارج نه راغلی یوازې د دروف ورور د کوژدې لپاره راځئ دننه راشئ راځئ مهرباني وکړئ هو راځئ بېهان ورور څه شو ما خو درته وویل چې درتلای نشم ولې په خبره نه پوهېږې پوه شوې ته دلته څه کوې راځه چې ټول په تمه دي کیرن ته لاړه شه زه یوه اړینه خبره لرم بیا درځم زه لاړه تا کور لیدلی چې راځې راځه بلې پاڼه خبره واوره زر کوه. پاڼې دې پیدا کړې هو په لومړي پاڼې باندې د څښتن لاسلیک واخله او درې نورې همداسې پرېږده ګوره چې تېروتنه ونه کړې سمه ده اوهو او ته څه کوې کیرن بېهانه وروره کوژده دننه ده دا د ورندارې کور دی ته
دا زما ورور دی بیهان. څه خبره شوې؟ کومه ستونزه ده که څنګه؟ تاسو یو بل پیژنئ؟ هو وروره موږ یو بل لیدلی دي. هغه داسې ده چې ما په تېر وطن سره د دوی کور ته شوم. څه؟ دا خو ډېره طالمانه وه، که نه ما په تېر وطن سره د ده واده م کوه. ګورئ کیدای شي زما تګلاره تاسو ته غلطه ښکاره شي، خو زه هیڅ غلط کار نه کوم. ګورئ ما خو له مخکې نه هم تاسو نه بښنه غوښتې ده، او اوس چې دومره لویه اړیکه جوړوو نو یو ځل بیا هم بښنه غواړم. ګورئ اوس پخوانۍ خبرې هېرې کوي او ما وبښئ. بیهانه وروره لږ تر لږه بښنه خو د سلا په زور مه غواړه. ښه نو اوس خو ما وبښئ که نه. او هسې نه اوس تاسو اړتیا نه لرئ چې اندېښنه وکئ. اوس تاسو کور ته څوک په بده نشي کتلی. سبا ته 2 پهلوانان ستاسو دروازې سره پهلوان یعنې ساتونکی؟ هو د فوټبال توپ. ډېر ښه. زما مطلب دی چې د فوټبال د توپ په څېر غټ ساتونکي. نه موږ دلته داسې هیڅ کوم ساتونکي ته اړتیا نه لرو. خو موږ هم داسې ښه یو. بخښنه غواړم. دا زموږ بیهان هم داسې دی. یعنې زما زوی دروف سره ډېر توپیر لري. څومره چې دروف پوه او هوښیاره لږ دی که نه، بیهان هم هغومره بېادبه او ناپوهه دی. بیهانه باادبه اوسه. ادب او له ده سره سمه ده مورې. او اسینم بیهان ورور خو له تاسو نه بښنه غوښتله که نه؟ زه خو هم همدا وایم چې زما زوی به تر څو پورې همداسې په پښو ولاړ وي. ته راشه زویه، هله راشه دلته کښېنه زما څنګ ته. رښتیا بیهانه وروره؟ ښه نو دوی ټولو خو ته وبښلې، ډېره مننه کوم. خو تا ته باید سزا درکړل شي. ته باید د طبقې ورندارو لپاره یو ځانګړی کار وکړې، یعنې له واده نه وروسته ته باید په هغې ډېر پام وکړې. همدومره یې بس دی که نه دروف وروره؟ یا کوم بل امر هم لرې؟ دا زما لور کیرن ده، همدا نن له بهر نه راغلې ده. مورې دروف ورور خو مخکې زه ټولو ته ور وپېژندلم، یوازې خو د دې خور پاتې ده. او څنګه چې بیهان ورور راوپېژندلې نو زه فکر نه کوم چې نور اړتیا وي چې تا وپېژنم. همداسې نه ده؟ رښتیا تا زما انا سره لیدلې دي؟ هو لیدلې مې وه که نه. په معبد کې یو چا غوښتل چې زما واده په زوره وکړي، نو د ټول نه مخکې همدې ما ته دعا راکوله. هو ته مو واخله په اجازه مو. د کشرې ژبه خو یې د چاړې په شان ده، د مشرې خو به د تورې په شانې. زه اجازه نه ورکوم چې دا واده وشي، هېڅکله مې اجازه نه ورکوم. زما په نه منلو سره ته دا اړیکه له منځه وړلی شې. که چېرته طبقې ستاسو خوښه نه شوه که نه، نو زه دا اړیکه له منځه وړم.